راتلونکي نوي کال ته به انشاءالله امید دی چې دغه 2003 افتتاح وشي. کار نتیجه میتفاوت خود تا ساعت 2 بجه کل کار مردم خلاص میکنن. که سترګې پټې نه کړو او په وخت او زمان سره زموږ کارونه اجرا شو. رئیس تقریبا د ورځې روزانه 40 تونه نیولې تر 500 پورې. مسئولین دي یا د شرکتو رئیسان دي، هغوی راځي د خپلو موټرو دپاره د تورو شیشو امر غواړي یا جواز غواړي. تا 90-95% سهولت است دیده می شود. د ورځنی راپور د موږ 2000 نفر ته جګ شوی ده. د کورنۍ چارو وزارت د عامه خدماتو ریاست وایي راتلونکی کال به د هیواد په یو شمېر زونونو کې خپل خدمات پیل کړي څو خلک وکولی شي خپل اداري چارې په سیمه ییزه کچه ترسره کړي او مرکز ته د راتګ اړتیا کمه شي. د عامه خدماتو ریاست رئیس مولوي سرفراز حقاني وایي د زونونو د یو شمېر ودانیو چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به د خلکو لپاره د خدمتونو وړاندې کولو ته چمتو شي. زموږ خدمات عامه ریاست چې د مقام د رهبرۍ په فیصله باندې تقریبا 2.5 کاله 3 کاله مخکې په 6 زونو کې منظوري ورکړې وه چې په هغې تقریبا په 3 زونو کې د تعمیراتو کار اکمال شوی دی، سر ته رسېدلی دی، تعمیراتي کار خلاص دی او د 2 زونو لپاره لوجستیکي مخابراتي اکمالات هم شوي دي. دلته مرکز کې موږ سره موجود دي. نو دا پروګرام داسې دی چې راتلونکي نوي کال ته به انشاءالله امید دی چې دغه 2003 افتتاح وشي. وروسته د هغې نه چې کله د زونونه کار شروع شي د دوی د زونو د کار نتیجه دلته خپله رهبري او مشران هغه وویني، نظراندازي کړي، بیا کیدای شي انشاءالله چې دا ولایتو ته هم وغځول شي. د نوموړي په وینا وړاندې د خلکو اداري چارې 4 ساعته وخت نیوه خو اوس دغه موده 12 ساعتونو ته راټیټه شوې څو خلک وکولی شي خپلې چارې په وخت ترسره کړي او د وخت له ضایع کېدو مخنیوی وشي. یو سهولت خو دا دلته موجود شوی دی چې مخکې به د عدم مسؤلیت سفر به خارج یا عدم مسؤلیت وظیفوي یا د اسلحو فرمونه د دوی چې اجراعات به پکې د هغه پروسه به مخته تله نو 3 ساعته وخت یې غوښته. اوس الحمدلله هغه 12 ساعتو ته د هغوی مراحل توی کول راغلي دي. لکه هغه مراجعین سبایي په 8:30 بجو 9 بجو راشي دوی خپل کار خلاص کړي، دوی ته په خپل اسناد په 2 بجې 2:30 بجې ورکول کېږي. د هیواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي هم وایي چې د عامه خدماتو ریاست په چارو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دوی په وینا اوس کولی شي هره ورځ خپل اړوند اسناد اسانه ترلاسه کړي. و از کارکرد خدمات وزارت داخله که ما فعلا با شمدید خود دیدیم واقعا سیستم کاری بخش خدمات جرمی و یا عامه و دیگه احساس قدردانی است که کارمندان بسیار برخورد نیک و خوب در خدمت مراجعین محترم دارند. سهولت قابل یادآوری است که واقعا تقریبا تا 90-95% سهولت است دیده می شود. ویزه چی نمیگیریم، جواب عادت مسئولیت میگیریم. که فضل خدا خوب است، آمدیم باش با بوتیک میشیم، تیم کارمون رو خلاص کن تا ساعت 2 بجه پس میریم. فضل خدا سابقه بسیار خوب است، مردم بسیار راضی هستند. کار نتیجه میتفاوت خود تا ساعت 2 بجه کل کار مردم خلاص میکنن. اینجا مردم میبینیم مشکلی ندارن فضل خدا. الترالم او ډیر ښه په سهولت سره که سترګې پټې نه کړو او په وخت او زمان سره زموږ کارونه اجرا شو. نه وخت ضایع کول شته او نه سترګې د کارونه پټې کړو. هغه پخوانی چې ډیر زیات وخت ضایع کوله. نن سهار راغلی یم، اوس د بایومتریک معرفي شوم، ما کار خلاصېږي
او کېدای شي یو ساعت 2 ساعت بعد ما ته فرمان راکړي بیرته الاخره. دا خو د امارت یو لاسته راوړنه دا هم ده چې دغه فساد او فساد اداري دغه شیان ورک شوي دي. هر کار په خپل مسیر روان ده، هېڅ کوم درغلۍ پکې نه کېږي. ډېر ښایسته سیستم روان ده ماشاءالله. زه خپله ډېره خوشحاله یم، په تمام ټولو ته نه خوشحال دي الحمدلله. اوس مهال د کورنیو چارو وزارت عامه خدماتو ریاست د هیواد له 24 ولایتونو څخه راتلونکو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي چې په دې کې د تورو شیشو، وسلو، زغروالو، موټرو، عدم مسؤلیت او نورو اړوندو چارو خدمتونه شامل دي. دلته دوی هغه د سفر بخاري یو فورم هغه لاسته کوي، د دوی هغه ټول مراحل دلته توی کېږي، بیا دوی ته هغه فورم ورکول کېږي، هغه بیا فورم ځي ارتباط خارجه ریاست ته، ارتباط خارجه ریاست نه د هغوی مراحل توی کېږي، بیا ځي وزارت خارجه ریاست ته، هلته دوی مراحل توی کېږي، بیا هغه مربوطه ملک چې کوم سفارت هغې ته هغه لیږل کېږي، بیا دوی ته هغه د سفر ټول اسباب برابریږي. دویم قدم کې خدمات عامه ریاست چې دی هغه جواز د سالا هغه د خلکو ته صادروي چې هغه د شرکتو والا راځي هغوی د ځان د حفاظت دپاره یا د خپل شرکت د حفاظت دپاره د سالا کارت غواړي، د کوم اصولي مراحل چې دي، کوم اسناد دي، د هغوی د تطبیق نه وروسته دوی ته د جواز د سالا جواز کارت ورکول کېږي. او دریم چې د خدمات عامه د هغه تور شیشو کار مخته وړي چې هغه د خدمات عامه چې کوم مسؤلین دي یا د شرکتو رئیسان دي هغوی راځي د خپلو موټرو دپاره د تورو شیشو امر غواړي یا جواز غواړي، هغوی هغه خدمات عامه هغه خدمات مخته وړي، د اسنادو مطابق دوی ته هغه اجراعات کوي. د هغوی مقابل کې به دوی نه پیس اخیستل کېږي، خو پیس چې دی هغه بیا د په کټګورۍ باندې دی، هغه یو جواز د مجوز د زري دی چې کوم مشران دلته زري ګرځوي یا هغې نه استفاده کوي یا هغه شرکتو والا مسؤلین د زري نه استفاده کوي، نو هغوی دلته راځي هغه جواز د زري مجوز زري دې ځای نه لاس اخلي، هغه ټول مراحل مطابق د اسناد مخ ته ځي، بیا دوی ته هغه جواز د مجوز د زري هغه ورکول کېږي. او پنځم چې دی دلته هغه خلک چې کوم ځای کې وظیفه اخلي هلته ورته عدم مسؤلیت وظیفوي، هغوی مربوطه ادارې استلام ورکوي، د استلام په بنا دوی دلته راځي، دوی ته یو فورم ورکول کېږي، بیا د دوی هغه جرم عدم جرم هغه دلته تثبیت کېږي، بیا واپس هغه مربوطه ادارو ته هغه لیږل کېږي. له دې سره هغه کسان چې د عریضو یا قانوني غوښتنو په برخه کې ستونزې لري کولی شي د یاد ریاست د عرایضو د څانګې له لارې خپلې ستونزې حل کړي. عامه خدمات خو دلته د وزارت داخلي مربوط عریضې راځي، دلته عریضه راځي، بیا عریضه موږ د خدمات عامه نه موږ یې راجع کوو ریاست دفتر مقام ته، ریاست دفتر مقام بیا مربوطه معاینتو ته راجع کوي. نو عرایض تقریبا د ورځې روزانه 40 نیولې تر 500 پورې روزانه عرایض راځي. نو دغه دپاره خو موږ باقاعده یو کس لرو، نماینده ته موږ لاس په لاس عریضه ورکوو، هغه لاس په لاس وړي، هلته یې راخلاصوي، بیرته موږ دلته تاسو په تلار کې کتلي وي هلته شلمه غرفه کې بیرته خپله عریضه ترلاسه کوي. کار ټول توی مراحل موږ کوو. د عامه خدماتو ریاست د مقام د دفتر امیر لال پاچا فرقاني وایي هره ورځ د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه د شاوخوا 2000 کسانو لپاره خدمات ترسره کیږي. د عامه خدمتونو ریاست څرنګه چې نوم یې عامه خدمات دي، همدغسې موږ د سهولتو لپاره چې د خلکو د سهولت لپاره موږ خپلې اسانتیاوې برابرې کړي دي چې دوی په نور ځایو کې په عذاب نشي او دلته راشي کارونه یې په ښه وجه مخته لاړ شي. نو موږ د کورنیو چارو وزارت د امیر دفتر په حیث دلته کار کوو، نو د ریاست عمومي چتر لاندې البته موږ دلته خپله وظیفه مخته وړو. نو د سهولتو په خاطر تاسو ویلې، نو دلته موږ په اول کې چې په
1250 نفره شاوخوا تر 1300 نفره اوس لله الحمد قریبا موږ تعداد د ګزارشاتو چې ورکوو د ورځنی راپور د موږ 2000 نفر ته جګ سوی ده. دغه راز د عامه خدماتو ریاست په چوکاټ کې د شکایتونو د ثبت او اورېدو ځانګړې کتابچه هم برابره شوې څو هیوادوال وکولی شي خپلې ستونزې او وړاندیزونه پکې ثبت کړي. بالکل او څومره دلته هغه چې راغلي دي مراجعین الحمدلله تر اوسه پورې موږ نه شکایت نه دی کړی. ټولو مراجعینو ته موږ په صحیح طریقه کې تر سهار نه ونیسه مازدیګره پورې ټولو ته موږ په صحیح معنا کې او په صحیح طریقې سره خدمات وړاندې کړي دي. خو لیکن خدا نخواسته که چېرته یو کوم مراجعي هغې کار چې کوم د هغه ځنډ و خنډ سره مخ شي د هغوی دپاره د عامه خدمتونو په ریاست کې موږ یو د ثبت کتابچه ایښې ده. هغه مراجعي راځي هغه په ثبت کتابچه کې خپل شکایت څه کوي هغه درج کوي چې مطلب د په دغه ځای کې زما مشکل راغلی دی. موږ بیا هغه کتابچه راواخلو هغه کتابچه بیا موږ وګورو یا مطلب موږ په خپله وګورو یا مطلب رئیس صاحب ته یوسو چې مطلب پلانکي مراجعي په دغه ورځ کې راغلی او په دې بخش کې کار چې کوم د هغه خنډ و ځنډ سره مخ شوی دی نو هغې باندې موږ کار کوو چې په صحیح طریقې سره د مراجعینو کار مخته لاړ شي.